الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما ډیرو خوږو مؤمنانو ورونو، حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جلیل القدر صحابی ده. هغه مبارک فرمایي سمال رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه داسې پوښتنه وکړه: یا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. ای دی الله رسوله، ما ته داسې عمل وښیه چې جنت ته مې بوځي او له جهنم څخه مې وژغوري. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. دی لوی شي پوښتنه دی وکړه، خو چې الله په چا اسانه کړی وي نو بیا ډیر اسانه ده. او دا څه چې یو مؤمن مسلمان جنت ته رسوي او له جهنم څخه یې بچ کوي، دا 5 عملونه دي. اول، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. عبادت دی الله کوا او شریک له الله سره په هیڅ شي کې مه نیسه. دا د کلمې طیبې مفهوم و مضمون ده. دوهم، وتقیم الصلاة، او په پوره توجه سره لمونځ ادا کوه. وتؤتي الزکاة، او ورکوه زکات. وتصوم رمضان، او په کال کې د رمضان مبارک روزه نیسه. وتحج البیت، او حج د بیت الله کوه په وخت وس لرلو کې، په ټول عمر کې یو ځل. دا به تا له جهنم څخه بچ کوي او جنت ته به ځې. ثم قال، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: الا ادلک علی ابواب الخیر. ایا دروازې د خیر درته وښیم چې په جنت کې تا ته درجې پیدا کیږي؟ نو ورته فرمایي: الصوم جنة. نفلي روزې نیول وخت په وخت دا ډال دی له وسوسو او له حملو د شیطان څخه. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. او نفلي صدقات و خیرات ورکول، د بیوزلو لاسنیوی کول، دا د خطاګانو د ګناهونو تاو او لمبې داسې خاموشه کوي کما یطفئ الماء النار، لکه خاموشه کوي سی اوبو ور. او دریم، وصلاة الرجل فی جوف الليل. او نفلی المنځونه د یو مؤمن مسلمان په نیمه شپه کې، یعنی د تهجد لمونځ کول. ثم تلا، بیا تلاوت کو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت مبارک: تتجافى جنوبهم عن المضاجع الآیه. د الله قبول بندگان هغه څوک دي چې لرې وي اړخونه د دوی له پستو بسترو په وخت خواب کې. ثم قال، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه. اے معاذ بن جبل، یا اے هر مؤمنه، تا ته وښیمه سر د اسلام چې په اسلام کې د سر حیثیت لري، په دین کې د سر حیثیت لري. هغه څه درته وښیم لکه په یو بني آدم کې، په یو انسان کې چې سر کوم حیثیت لري او په اسلام کې کوم حکم د سر حیثیت لري، هغه څه درته وښیم. او چې د مټي او د ستنې حیثیت لري په اسلام کې، هغه څه درته وښیم. وذروة سنامه، او چې لوړ مقام لري په اسلام کې، هغه عمل درته وښیم. قلت بلا یا رسول الله. معاذ ابن جبل رضی الله عنه فرمایي چې ما ورته وویل: هو ای دی الله رسوله،
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل رأس الامر د دین سر الاسلام تسلیمی د الله ته. په مؤمن مسلمان بنده کې د الله اوامرو ته د الله حکمونو ته تسلیمی دا داسې حیثیت لري لکه په یو ژوندساري کې چې سر کوم حیثیت لري، له سره سره به هغه ژوندساری ژوندی او د سر پرې کولو قلم کولو سره به هغه ژوندساری له منځه ځي. که تسلیمي په اسلام کې مسلمان نه لري، یو مؤمن د الله احکامو ته تسلیمي نه لري، نو گویا د ده سر نسته. وعموده الصلاة او ستنې د دین هغه لمونځ ده. وذروة سنامه الجهاد او هغه لوړ مقام په اسلام کې دا د جهاد فی سبیل الله ده. ثم قال بیا د الله حبیب فرمایل الا اخبرک بملاک ذلک کله، آیا زه د هغه عمل چې هغه د ټولو اعمالو دپاره اسانه کوونکی هغه درته وښیم؟ قلت بلا یا نبی الله، ما ورته وویل چې هو د الله نبی. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایي نو وایي فاخذ بلسانه وقال کف علیک هذا، وایي زبه مبارکه یې ونیوله او ویلې چې د دغې زبې له شره ځان بچ که. فقلت یا نبی الله ما عرضک ای د الله نبی انا لمؤاخذون بما نتکلم به، آیا موږ نیول کیږو په د خولې په خبرو هم؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل ثقلتک امک، مور دې در باندې بوره سي. دا دې څه ساده خبره وکړه. یا معاذ ای معاذه وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، آیا تا ته تر اوسه په دې علم نسته چې نه لویږي نه اچوي انسانان ورته په مخو باندې په پزو په مخو خپلو باندې مګر هغه د زبو لونه ور اچي؟ یعنی دا حقیقت ته چې د زبې په لو باندې چې په حرام و حلال نه کې ګوري، دروغ و غیبت و بهتان و اهانت مسلمان دا هر څه دی تلفظ کوي او په خپله ژبه باندې وایي، دا بې باکل ژبې و له خولې سره دی جهنم ته پړ مخې ورغورځوي. الله جل جلاله دې موږ ته د الله په شریعت باندې د رسول الله په هدایاتو باندې عمل را نصیب کی. دا حدیث مبارک امام ترمذی په خپل جامع ترمذی کې را نقل کړی، ابن ماجه په خپل کتاب کې را نقل کړی، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په خپل مسند کې را نقل کړی، او امام ترمذی وایي چې دا حدیث حسن او صحیح حدیث ده. الله دې موږ ته د عمل توفیق را نصیب کی. اقول قولي هذا استغفر. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.